بسم الله الرحمن الرحیم. راوټ اف ډرګ ایڈمنسټریشن د درملو د تطبیق په لار کې لګیا و. پروم لږ څه د اوري نه کړی و. نن ارسول صاحب اوله برخه مون تاسو دا کې انټرل راوټ یو انټرل راوټ. په انټرل راوټ کې معمولا تعریف داسې ده چې ایڈمنسټریشن اف ډرګ د درملو تطبیق کول دي چې د درملو تطبیق کول دي. تعریف داسې لیکم ایڈمنسټریشن اف ډرګ administration تطبیق کول دی of drugs د درملو تطبیق کول دی through GIT د کوم سیستم لري د GIT سیستم لري یعنی د هضمي سیستم لري د درملو تطبیق کول ته انټرل راوټ یای د GIT سیستم لري د درملو تطبیق کول ته انټرل راوټ یای. معمولا په دغه راوټونو کې یا د دې لارې د درملو تطبیق کې مونږ څه راوټونه یایو درې راوټونه یایو. اول کله چې موږ درمل تطبیق کوو هغه اورل راوټ د چینه اورل راوټ یعنی د خولې لارې د درملو تطبیق. انټیک اپ ډرګ بای ماوث از کالد اورل راوټ د درملو خوړل د خولې لارې ته اورل راوټ یایي. دویم چې ډاکټر صاحب هغه سبلینګول د چینه سبلینګول راوټ. سب منه لاندې لینګول منه ژبه یعنی د درملو تطبیق د ژبې لاندې ډایرکټ تشریح کوو. اورل راوټ خاصونه کنه نو سبلینګول ترڅو دا دوه الفاظ شول. اول لفظ چې ډاکټر صاحب سب د سب نه موږ څه معنا ده بینیټ نه موږ هدف د لاندې بینیټ څه معنا لاندې. دویمه کلمه د لینګول کنه لینګول نه موږ هدف د لینګول معنا ټانګیو معنا ژبه یعنی د درملو تطبیق کول دي لاندې د ژبې لاندې تطبیق کول ته موږ سبلینګول یو. کوم داسې درمل دي چې موږ د ژبې لاندې تطبیق کوو مهم درمل رخولو په سبلینګول کې موږ معمولا اول رخولو تاسو ډیر درمل لیدلی خو یو دا رخصت نایتروګلایسیرین هغه مریضون ته موږ ورکوو رخصت نایتروګلایسیرین کوم مریضون چې انجاینا فیکټوریسس ولري چې ولري انجاینا فیکټوریسس یعنی د سینې دردونه ولري انجاینا فیکټوریسس. په انجاینا فیکټوریسس کې څه مسله وي هاي دومره متوجه شئ. په انجاینا فیکټوریسس کې چې موږ فرض کو چې د یو شخص هر د یعنی زړه ده دغه شی موږ زړه فرض کو زړه په انجاینا فیکټوریسس کې داسې کیږي دغه شی زړه شو پیګه خو کنه دغه شی زړه شو دا رائټ ventricle لیفټ ventricle دا رائټ ventricle لاس مسلسل سیسو دغه شی د شخص زړه شو دا ventricle دی او دا اټریوم دی. کله چې په یو شخص کې انجاینا فیکټوریسس ارمنسته کیږي نو په انجاینا فیکټوریسس کې کوم الفاظ یا کوم داسې مهم شیان چې باید موږ په نظر کې ونیسو. ډاکټر صاحب کله چې د انسان وجود ته زړه ته رسي وینر سي رائټ اټریوم ته رسي د رائټ اټریوم رائټ ventricle ته رسي د هغه نورسته سګو ته ورشي او د سګو نورسته به تر رسي لیفټ ventricle ته رسي. کله چې لیفټ ventricle یا چپ دهلیز د وینې نه ډک شي په دا وخت کې کنټریکشن کې او د کنټریکشن په نتیجه کې د انسان وجود ته وینه شي کوي فهم کوي. اوس ارڅو زړه څه طبقه لري درې طبقه لري نو درې طبقه خیر ورسي. اوله طبقه د پښنه کلم طبقه شو چې د طبقه نوم څه ده فیریکارډیم. دویم په سره کلم شو ورسي په سره کلم ته موږ څه وایو مایوکارډیم. او بل طبقه کومه ده داخله طبقه شو ورسي دا په تور کلم چې د تور کلم ته موږ وایو اندوکارډیم د زړه داخلي طبقه. کله چې اورټا د انسان وجود ته وینه پمپ کوي مکمل وجود ته نو اول موږ په پښتو کې مطالعه چول زنده به جهان ده کنه کله چې اورټا مکمل وجود ته پمپ کوي نو ضرور ده چې زړه اول چاته وینه ورکړي زون ته ورکړي. نو د اورټا لري چې کله وینه پمپ کوي دغه اورټا د کورونري ارټري په اساس دغه کورونري ارټري په اساس اول وینه خپل زون ته ورکړي کومه طبقه ته ورکړي د مایوکارډیم طبقه ته ورکړي. کله چې مایوکارډیم طبقه ته وینه ورکړي د وینې اړول زیاته شي په نتیجه کې مایوکارډیم شي کې کنټریکشن تقلصات کې او د انسان وجود ته وینه پمپ کوي. نو نارمل ریتم یا نورمال تر داسې کېږي ډاکټر صاحب د مایوکارډیم طبقه زخم دا تر شو ډاکټر صاحب ترازو
دا ترازو شو. اوس د مایوکارډیان طبقه د کورونري ارټري په اساس د کورونري ارټري دا کورونري ارټري کوم چې منشا دي چانه خولي د اورټانا د کورونري ارټري په واسطه د مایوکارډیان طبقه ته وینه ارسي او زړه شي کی تقلصات کی نو تل داس ډاکټر صاحب تل داس شو دلته ډاکټر صاحب اکسیجن شتون لري او دلته ډاکټر صاحب اکسیجن شتون لري صحیح شو. اوس دغه برخه کې ډاکټر صاحب ډیماند معنی غوښتنه ډاکټر صاحب دغه غوښتنه شو او دغه برخه کې سفلای ډاکټر صاحب چې دو سفلای معنی ورسیدنه ډاکټر صاحب زړه د نورمال تقلص لپاره د کنټرکشن لپاره وینه غوړي او ډاکټر صاحب څه کېږي ورسیږي خپاسونه سره یعنی زړه چې ډاکټر صاحب هغه وینه غوړي او ورسیږي هیڅ مشکل نشته نارمل ډاکټر صاحب یو شخص چې دا نارمل ده خو کله داسې کېږي ډاکټر صاحب چې په د کورونري ارټري کې د کوم علت لواري چې په د کورونري ارټري چې تاسو نه د غزله په دا کې سپزم موجود شي چې موجود شي سپزم درک چت شي یا دیو زینه امبولی رشي امبولی دی ویني کترا رشي یا په درک کې ډاکټر صاحب یا ترومبوس جوړ شي چې جوړ شي د ویني غوټه جوړ شي نو کله چې غوټه جوړ شي نو انجاینا پیکټوریسس درمنځ کې څه ډول درمنځ کې د زړه د مایوکارډیم طبقه وینه زیاته غوړي اکسیجن زیاته غوړي ډاکټر صاحب نو تل داسې شي ویني تل په دې کې سم شي اکسیجن غوړي زیات د څلې پورې غوړي د تازه او د تقلص لپاره غوړي اکسیجن زیات غوړي هو ورسېږي څه ډول کم کله چې غوړي زیات او ورسېږي کم په داخلت کې مونږ سیاو کنه چې اول مرسته زیات وي کله چې خلک ته مرسته کم ورسېږي مزایره وبسي نو زړه اول نورمال رټ سي وینه ورسېدا او وخت هم هو چې دا راګ د کوم علت لواجبان شو یا ترومبوس یا امبولی ډاکټر بیا ویني غل هر څه چې دغه زیات شو نو غوښتنه زیات شو په نتیجه کې ورسېدنه کم شو چې دغه حالت کې په زړه کې درد درمنځ کی چې د درد ته مت څایو انجاینا پیکټوریسس یو انجاینا معنا درد پیکټوریسس معنا پسینا کې چیرته درد پسینا کې درد پسینا کې شي زړوي نو د مریضونو ته اوس مونږ سی ورکو نایتروګلیسرین سره ورکو د ژبې نوم د کیږي کله چې ژبې نوم د کیږي د ډایرکټ جذب شي او ورشي دغه طبقه ته چې کله د طبقه ته ورشي ډاکټر صاحب دا کورونري ارټري دا وکسي دا کورونري ارټري دا د هر سبب لوجیک سي دا کورونري ارټري کې سپازم موجود دي شی موجود دي سپازم ارڅو چې دا کورونري ارټري کې دلته ترومبوس موجود ده ارڅو دا ځکه د کورونري ارټري کې امبولی د وزن روغله امبولی نو چې کله زړه ډاکټر دغه مریض ته نایتروګلیسرین ورکوم نو نایتروګلیسرین ارسي د رګونو په اندوتیلیل سطح نه تاثیر کوي کله چې اندوتیلیل سطح نه تاثیر وکړي اېدنه کې سم مواد افرازي چې نایتریک اکساید ته یا نایتریک اکساید چې کله ډاکټر ان او افراشي په د اندوتیلیل سطح نه په رګونو تاثیر کوي او رګونو واز ډایلیشن کې کله واز ډایلیشن کې نو ضرورت دی ویني جریان زیات شي او انجاینا پیکټوریسس شي نرم شي نو مونږ سي نایتروګلیسرین خامس الله چې کومپون انجاینا پیکټوریسس کې ورکو دویم داسې درمل ډاکټر صاحب لکه نیفیډیفین ډاکټر صاحب معمولا کالسیم چینل بلاکر دا نیفیډیفین هغه مریضون ته مونږ سیر کوو کوم مریضون چې ایچ ټي ان ولري چې ولري هایپرټنشن مریضون ته معمولا مونږ سي نیفیډیفین د ژبې نوم ورکوو یا هم دا شان ځینې درمل د ارګوټامین فونما دغه ارګوټامین فونما درمل هم په میګرین کې ورکول کېږي ډاکټر صاحب نیمسرای درد په نیمسرای درد کې هم ارګوټامین ورکول د ژبې لوندې کې ګدو تر څو چې د نیمسرای درد خاشي هم دا شان مونږ ځینې درمل لرو تر ټولو بهترین درمل دي پروستاګلانډین انالوګ وته په مارکیټ کې پروستاګلانډین انالوګ هغه درمل ته مایزوپروستول یا څه وته مایزوپروستول یا مایزوپروستون یا مایزوپروستول دا درمل چې کله ته مریض ته ورکې کوم مرزون ته ورکو د یوټران د کنټرکشن لپاره یوټرس د کنټرکشن لپاره ترڅو لیبر ارمانس کې ضرورت او ایمرجنسي حالت ترڅو چرمنځ کې لیبر ارمانس کې نمون سو مایزوپروستول د ژبې لوندې ورکیږي چې کله ورکړل ډاکټر صاحب نو د یوټرس حرکتونه زیات کې او په نتیجه کې شرمنځ شي برتر ونته شي نو دغه درمل چې ډاکټر صاحب مونږ سره د سبلینګول د ژبې لوندې تطبیق کوو دا ورسې سبلینګول راوټ پوه نه شوي بل راوټ مونږ سي لرو هغه راوټ د ډاکټر صاحب ریکټل راوټس
ریکټل راوټ په ریکټل راوټ کې ډاکټر صاحب معمولا درمل تطبیق کیږي ترو د ریکټم د مقعد لارې تطبیق کیږي کله چې د مقعد لارې مونږ تطبیق خبره کوو دوه ډوله ډوزیج فارم شته لري څه ډوله دوه ډوله اول ارڅو کچیر د ریکټم لارې تو درمل تطبیق کول په لیکوډ فارم سره چې سره لیکوډ فارم سره د لیکوډ فارم ته مونږ څه یو انیما یو انیما مولې درته مارکیټ کې شته او کچیر ته مونږ درمل د ریکټم لارې تطبیق کوو خو ډوزیج فارم چې وي سالډ ورسیب سالډ جامد نو بیا د تمون څه ورسیب سفوزیټری ته یو سفوزیټوري اوس دا درمل تطبیق په کوم وختونو کې صورت نشي چې مونږ یو نفر ته د درمل تطبیق ډېر علتونه شته لري اول کله چې یو ناروغ هیموراید ولري شی ولري هیمورایډل ډیزیز ولري هیموراید څه بواسیر ولري کله چې څوک بواسیر ولري په دا حالت کې موږ درمل تطبیق کولای شو کله چې یو څوک کنسټیپیشن ولري چې ولري کنسټیپیشن ولري نو په دا حالت کې بیا هم موږ درمل تطبیق کولای شو لکه انیما کله چې یو څوک داغه صحه کې راځي پین ولري چې ولري فین ولري درد ولري نو سپوزیټری پاراسټامول شتون لري موږ درمل تطبیق کولای شو کله چې یو څوک په د صحه کې راځي انفلیمیشن ولري څه ولري انفلیمیشن یعنی پړسوب ولري په دا حالت کې هم موږ درمل تطبیق کولای شو درمل نمونه لګورسته کله چې یو څوک په دغه صحه کې راځي یا هم د مشمون وي چې سیجر ولري اپیلیپسي ولري شی ولري اپیلیپسي ولري نو د اپیلیپسي په صورت کې موږ درمل د مقعد لري تطبیق کوو لکه ډایزیفام امکان لري تطبیق ورکړم کوم ډیر تکلیف شوی د هغې لارې موږ حل کولای شو نو کوم درمل چې په دغه حالتونو کې موږ تطبیق کوو ډاکټر صاحب ته معلومات کیږي د خانه کې به سره اول هډینسا فورټ په نوم ملام شته هډینسا فورټ په نوم ملام د چاته ویل کو نو د مقعد لارې استعمالېږي په هغه ناروغۍ کې څوک چې هیموراید ولري شی ولري هیموراید ولري نو په هیموراید کې دغه درمل موږ تطبیق کولای شو همداشان ډایازیفام مولګ مخته ذکر کړو ډایازیفام څوک چې انفلیمیشن ولري شی ولري ډایازیفام څوک چې مرګي ولري ډایازیفام څوک چې اپیلیپسي ولري په ماشومانو کې په نورو ناروغانو کې موږ دا درمل هم آی وی ورکوای شو هم اورال ورکوای شو هم ریکټم ورکوای شو ډایازیفام د ریکټم لري هم تطبیق وردي همداشان موږ اندومیتاسین لرو اندومیتاسین انساړ هندان د ډاکټر صاحب د انفلیمیشن زدي سیمه لګي هغه خلک کوم خلک یا ناروغان چې ولري فین ولري نو په دا حالت کې هم مونږ د درمل سره تطبیق کوو د ریکټم لري تطبیق کوو همداشان هغه مرزون کوم مرزون چې کنسټیپیشن ولري یعنی قبضیات ولري کنسټیپیشن قبضیات ولري نو مونږ د درمل تطبیق کوو چې هغه درمل نوم د انیما راځي انیما مشمول ته او کلینیما لیون ته مونږ د مقعد لري شي کو تطبیق کوو ځینې توانه غاټ لري فرضاً د اورال لري درملو تطبیق چې دا هغه اسانه ده اکونومیکل ډایرکټ ایزی راوړ ده ټاکسیسټي زهرتي په اسانه سره چې کی کنټرول کیږي په نشه ډاکټر صاحب دا غاټ دي توانه دا ډاکټر صاحب چې ممکن ماکوزل اریټیشن درمانځ شي ډایریا درمانځ شي سټومک اریټیشن درمانځ شي او دغه درمل د معدې د تیزاب په اساس ایمان زلور شي دا د اورال راوټ چې و توانه سبلینګول راوټ هم غاټ لري هم توانه سبلینګول راوټ ډاکټر صاحب ایزی راوټ ده سیلف اسسمنت په خپل هم تطبیق کولای شو په سختو کې همداشن په ایمرجنسي کې هم اپلای کولای شو ډاکټر صاحب ریپیډلی اکشن په تیزی سره د انسان په وجود کې چې کی تاثیر کی همداشن دغه سبلینګول راوټ درمل چې د معدې تیزاب او همداشن د فرست فاست میټابولیزم نه محفوظ دي لکه نایتروګلیسرین مونږ سویل جبلون دي ورکو ځکه بایو اویلیبیلیټی زیاتیږي همداشن د فرست فاست میټابولیزم نه محفوظ دي همداشن کوم ته هم لري ډاکټر صاحب سبلینګول راوټ ماکوزل اریټیشن درمنځ کولای شي د جبلون دي ډاکټر صاحب او په ځینو ایمرجنسي انکانشس پیشنټ کې چې بیهوش وي نشي تطبیق کولای ریکټل راوټ ډاکټر صاحب کوم غاټ لري ریکټل راوټ دغه غاټ لري چې مونږ دا په بیهوش حالت کې هم تطبیق کولای شو په ایمرجنسي حالت کې هم تطبیق کولای شو صحیح او دغه درمل د معدې د تیزاب او د انزایمونو هم محفوظ دي دا درمل همداشان کوم جانبي عوارض یا هم توانه چې لري ډیس ایڈوانټیج اول دا درمل کې د ماکوزل اریټیشن تخریب شي همداشان د مریض د قابلیت ور نه وګرځي اکثر وخت دغه طریقه چې مریض نه قبلوي تر څو زیات مجبور شوی نه دی توانه شول نو
په انټرل راوټ کې درې شوي اورل راوټ سبلینګول ریکټل راوټ او بل راوټ لرو چونکې هغه راوټ چې د موتستل بوکل راوټ شي دی بوکل راوټ یا سبلیبیل راوټ سبلیبیل د چیک او د بوکم ترمنځ لکه نسور چې موږ تطبیق کوو دې درمل تطبیق دي ته بوکل راوټ یو ویډیو سٹارټ کړئ